السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. دوم سیم د درسونو لړۍ دوام لري. ګرانو زده کوونکو، د درسونو لړۍ مو 18 درس سره رسولې ده. هیله ده چې زاړه درسونه مو کتلي وي او مهم ټکي مو په یاد کړي وي. ګرانو زده کوونکو، تیر درس د سمبول په اړه و او امید لرو چې ځینې عناصر چې موږ تاسو ته د یادونې په شکل ولیکل ترڅو تاسو په معادلې او را روانو درسو ښه پوه سئ. هیله ده چې هغه مو یاد کړي وي ترڅو په دغه مسایلو هم ښه پوه سئ. نو راځو فورمول ته او د فورمول ډولو ته. خو که ستاسو پام دی، مخکې عنوان سمبول دی. سمبول او فورمول خپل په منځ کې فرق هم لري. ګرانو زده کوونکو، سمبول د عنصر لنډه نښه ده، یعنې عنصرونه هغه مواد وه چې د یو شان اټومو څخه جوړ وه. او فورمول چې بیا دی، یعنې هغه خاص د عنصر دپاره ښودل کیږي. که یو چا تا ته ویل چې سمبول، ته پوه سه چې د عنصر بحث کوي. که یو چا بیا تا ته ویل چې فورمول، ته باید پوه سې چې دا د مرکب معنا ورکوي. نو فورمول ګرانو زده کوونکو دوه رقمه تعریفوو. یو داسې وایي چې د مختلفو سمبولو مجموعې ته فورمول وایي، یعنې فورمول یا بل رقم وایي فورمول د مرکب لنډه نښه ده. سمبول خو د عنصر لنډه نښه وه، فورمول بیا د مرکب لنډه نښه ده، یا د مختلفو سمبولونو مجموعه ته فورمول وایي. څنګه ګرانو زده کوونکو، تاسو متوجه سئ؟ راځو د مثال په توګه ګرانو زده کوونکو، موږ وایو د اوبو یو فورمول. اوس دا اوبه دي، دې ته موږ اوبه وایو. د اوبو یو مرکب دی، د دا مرکب ښودل د فورمول په وسیله کیږي. موږ بیا دې ته نه وایو چې دا د اوبو سمبول دی، موږ وایو دا د اوبو فورمول دی، ځکه سمبول د عنصر نمایندګي کوي. لکه وسپنه اف ای سمبول و، لکه مس سی یو سمبول و، لکه کاربون سی سمبول و. فورمول بیا د مرکب لنډه نښه ده، یا د مختلفو سمبولو مجموعې ته ګرانو زده کوونکو وایي. هایدروجن جلا سمبول دی، اکسیجن جلا سمبول دی. دوی دواړه سره یو ځای سوي دي، یو جوړښت یې منځته راوړي، همدغه جوړښت ته فورمول وایي. نو داسې هم ویلی سو چې د مختلفو سمبولو مجموعې ته فورمول وایي. داسې هم ویلی سو ګرانو زده کوونکو د مرکب ښودل د فورمول په وسیله کیږي. او اوس تاسو په دې انشاءالله پوهیږئ ګرانو زده کوونکو چې اچ څه شی دی او او څه شته. ځکه په مخکني درس کې موږ هغه ځینې مهم عناصر د همدغه دپاره ذکر کړله چې ترڅو ته په دا مرکباتو دقیق او ساده ډول پوه سې. یا یو بل فورمول درته وایو ګرانو زده کوونکو، موږ هیڅکله چاته نه وایو چې دا یو سمبول دی. موږ وایو دا د مالګې فورمول دی، مالګه NaCl مالګه. موږ وایو دا د مالګې فورمول دی، نه وایو چې دا د مالګې سمبول دی، ځکه سمبول د عنصر دپاره دی. او همدارنګه په دې هم اوس ګرانو زده کوونکو پوهیږئ چې Na معنا څه شي. ځکه د تیر درسو په تیر درس کې مو سمبولونه ویله. Na معنا سودیم او Cl معنا کلورین. که بیا هم تاسو څوک پوښتنه وکړي چې صحیح دی، دا خو مرکب دی، مختلف سمبولونه سره یو ځای سوي دي، یا مرکب دی، د ده لنډه نښه فورمول ته وایي. او یو څوک تاسو پوښتنه وکړي چې آیا دا څو عنصره مرکب دی؟ ځینې کسان که چیرې د سمبول په مفهوم نه پوهېدله، هغه دا فکر کوي چې N جلا عنصر دی، A جلا عنصر دی، C جلا عنصر دی، L جلا. یعنې ستا ته جواب 4 عنصره دی. حال دا چې دا مرکب 2 عنصره دی. دا به ولې؟ ځکه موږ تاسو ویله هغه عناصر چې کوچنی حرف ورسره راغلی، یعنې کوچنی حرف خو یوازې د عنصر نمایندګي نسي کولی. نو معلوم داره دغه کوچنی حرف په دغه عنصر پورې مربوط دی. یعنې دا یو عنصر سو، Cl بل عنصر سو، یعنې دا یو 2 عنصره دی. که چیرې مخکني عنصرونه مو زده وي، بیا انشاءالله دا ستونزه نه پیښیږي. یا میتان ګاز، دا د میتان ګاز چې موږ تاسو په کورو کې سوځو، همدا فورمول د دې فورمول CH4 دی. کاربون جلا سمبول دی، هایدروجن جلا، 2 مختلف سمبولونه یو ځای سوي، یو جوړښت یې منځ. بعضې وخت بیا ګرانو زده کوونکو 3 مختلف سمبولونه سره یو ځای سي. اوس که د بورې فورموله وګورو، بوره، په بوره کې بیا 3 مختلف سمبولونه یو ځای سوي دي. د مثال په توګه کاربون دی، هایدروجن دی، اکسیجن دی. 3 مختلف سمبولونه یو ځای سوي دي، یو جوړښت یې منځته راوړي. همدا جوړښت ته مرکب وایي. د مرکب لنډه نښه فورمول، یا د مختلفو سمبولو مجموعې ته فورمول وایي.
همدارنګه بعضې وخت 4 عناصر هم کولی سو CONH2 په دا ځای کې بیا ګرانو زده کوونکو 4 عناصر مختلف سره یو ځای سوي دي یا 4 سمبولونه سره یو ځای سوي دي یو جوړښت یې منځته راوړی دی همدغه ته فورمول وایي دا بیا یوریا د دا سپین کوډ چې موږ ورته وایو ګرانو زده کوونکو یوریا یا سپین کوډ خیر زموږ دلته هدف دا نه دی چې دا نومونه زده کړو زموږ صرف هدف دا دی چې ته فورمول وپېژنه د مرکب لنډه نښه یا د مختلفو سمبولو مجموعې ته فورمول وایي ګرانو زده کوونکو په لوړو صنفو کې فورمولونه پر 3 ډوله دي بیا انشاءالله د خیره سره په 12 صنف کې مطالعه کوو خو اوس د 9 صنف د سویې مطابق موږ وایو فورمول 2 ډوله دی یوه ته وایي مالیکولي فورمول ګرانو زده کوونکو یوه ته وایي مالیکولي فورمول او بل ته وایي ساختماني فورمول یعنی فورمول پر 2 ډوله دی د 9 صنف مطابق یوه ته مالیکولي فورمول وایي بل ته ساختماني هر یوه جلا جلا بحث کوو لومړی راځو مالیکولي فورمول ته ګرانو زده کوونکو مالیکولي فورمول یو بل نوم هم لري مالیکولي فورمول یو بل نوم لري تړلی فورمول دا تړلی بیا ولې ورته وایي یعنې لنډ چې لږ ځای ونیسي همدغه ته مالیکولي یا تړلی فورمول وایي یا موږ داسې تعریفوو ګرانو زده کوونکو چې مالیکولي فورمول هغه فورمول ته وایي چې 3 کاره پشکې وسي عناصر راوښیي د عناصرو د اټومو شمېر راوښیي او د هغوی نسبت راوښیي کیدای شي په دغو 3 خبرو کې تاسو د یوې خبرې سره اشنا یاست چې عناصر د مثال په توګه زه راځم وایم دا د اوبو یو فورمول دی او دا فورمول ته زه اوس مالیکولي ووایم که ساختماني زه وایم دا د اوبو H2O فورمول چې دی دا یو مالیکولي یا تړلی دی ولې په خاطر د دې موږ ته عناصر راشي موږ چې دا فورمول ته وګورو H په مخه راځي موږ دستي وایو چې دا H خو ولا د هایدروجن سمبول دی او O راځي او دستي پوهیږو چې دا O خو د اکسیجن سمبول دی یعنی موږ ته یې عناصر راوښول چې په دا فورمول کې کم عناصر دي هایدروجن او اکسیجن بیا هم درته وایم که مو تیر عناصر نه و زده کړي ګرانو زده کوونکو تاسو په دې نه پوهیږئ چې H څه شی دی او O څه شته همدارنګه اټومونه دا هم ډیره مهمه خبره ده ګرانو زده کوونکو اټومونه څه ته وایي چې موږ څه ول چې د یوې خبرې سره اشنا یاست اټومونه دې ته وایي چې په دا مرکب یا فورمول کې دغه عناصرو ته لیکل سوي که چیرې یو عنصر ته نه و لیکل سوی یو دی که لیکل سوی و 2 دی که 3 د مثال په توګه هایدروجن ته څو لیکلي H ته 2 نو موږ وایو د هایدروجن اټومونه څو دي ګرانو زده کوونکو اټومونه د هایدروجن 2 دي اکسیجن ته څو لیکلي دي نسته نو چې نسته موږ ول چې نه بیا یو دی نو اکسیجن بیا یو اټوم دی نسبت اصلا د ریاضي موضوع ده بیا کیدای شي تاسو په ریاضي کې مطالعه کوئ نسبت 2 ډوله دی د 2 شیانو پرتله کول چې دا یو شی د دا بل شي څو برابره دی همدا ته نسبت وایي اوس که چیرې موږ دلته متوجه سو اکسیجن د هایدروجن یا هایدروجن د اکسیجن 2 برابره دی یعنی څه معنا نسبت یې داسې لیکو ګرانو زده کوونکو 2 په نسبت د یوه په دا خبرې بیا تاسو په لوړو صنفو کې ښه پوهیږئ ځکه در اوسه تاسو نسبت یا نه ویلی یا ورسره اشنا نه یاست خو بیا هم دا د تقسیم یوه علامه د نسبت معنا ورکوي اوس دا 2 په نسبت د یو دا معنا لري چې 2 اټوم هایدروجن دی او 1 اټوم اکسیجن دی که همیشه موږ اوبه جوړوو باید 2 اټوم هایدروجن کو 1 اټوم اکسیجن کو یو بل مثال هم درته وایم ګرانو زده کوونکو چې ښه پوه سئ د میتان CH4 یو مرکب دی اوس موږ دا پیژنو چې آیا دا فورمول ساختماني دی که لنډ یا مالیکولي دی یا تړلی دی نو راځو اول عناصر راشي بیا هم ګرانو زده کوونکو که مو تیر سمبولونه نه وی زده کړي تر ډیره حده نه په پوهیږئ کاربون سمبول C سمبول د کاربون دی او H خو مو مخکې هم ویلی و چې د هایدروجن معنا ورکوي کاربون چې نسته د اټومو شمېر یې څو دی ګرانو زده کوونکو چې نه یې موږ ولې یو دی او هایدروجن د اټومو شمېر څو دی 4 نسبت یې څنګه لیکو د 1 په نسبت د 4 1 په نسبت د 4 که په نسبت ښه نه یاست پوه سوي ګرانو زده کوونکو اصلا نسبت د ریاضي موضوع ده خو بیا هم یادونه مو ځینې وکړله بیا په لوړو صنفو کې انشاءالله دقیق په پوهیږئ دا و مالیکولي فورمول
لومړی ډول. دوم راځو ساختماني فورمول. ګرانو زده کوونکو ساختماني فورمول بیا کې نومونه ډیر دي، نو ځکه د هر نوم هم باید تاسو زده کړئ. بعضې شاګردان یا بعضې وخت په یو متن مطالعه یو ځای راغلی ساختماني فورمول، بل ځای به راغلی ساختماني نه وای مشترک فورمول، بل ځای به وای خلاص فورمول. 12م صنف کې یو بل نوم هم لري جوړښتیز فورمول. اصلا ساختماني، مشرح، خلاص، جوړښتیز دا څلور سره د یوه شي نوم دی چې هغه ته موږ ساختماني فورمول وایي. د نامه سره معلومیږي پراخه فورمول، یعنی موږ داسې وایو ساختماني فورمول بیا د مالیکولي فورمول کار کوي، خو یو یا دوه کاره د هغه اضافه کوي. څه معنا؟ په مالیکولي فورمول کې عناصر راښول، په دې کې هم عناصر راشي. په مالیکولي فورمول کې اټومونه راښول، په دې کې هم اټومونه راشي. په مالیکولي فورمول کې نسبت راښوي، په دې کې هم نسبت راشي. خو یو کار دلته اضافه کیږي، هغه کار دا دی ګرانو زده کوونکو چې دلته موقعیت هم راشي، موقعیت هم راښول کیږي، یعنی موقعیت د عناصرو هم په دې کې. د مثال په توګه مثال ته راځو انشاءالله بیا ښه به پوهېږئ. د مثال په توګه بیا په لوړو صنفو کې ګرانو زده کوونکو تاسو د اوبو ساختماني شکل لیکئ. د اوبو ساختماني شکل په دا رقم دی. په لوړو صنفو کې بیا د اوبو ساختماني بعضې وخت داسې لیکل کیږي ګرانو زده کوونکو، په بعضو کتابو کې بیا دا رقم لیکل سوی، مشکل نه لري. یا مخکې چې مې درته لیکلی و هم صحیح دی، په بعضو کتابو کې بیا دا رقم لیکل سوی. دې ته ساختماني شکل د اوبو وایي. ساختماني معنا خلاص شکل. مخکې فورمول دې ته تړلی فورمول وایي، دې ته بیا ساختماني وایي. په ساختماني فورمول کې هم عناصر راشي. ګوره اکسیجن دی مثال، یا ایچ معنا هایدروجن دی، عناصر راشي. دا خو په بل کې هم راښول او اکسیجن دی. بل چې دلته هم اټومونه راشي. ګوره څو اټومه دلته لا واضح معلومیږي. 2 اټومه هایدروجن دی او یو اټوم څوک دی ګرانو زده کوونکو؟ اکسیجن. اټومونه معنا 2 دانې دی، یو دانه او ده. نسبت دلته هغه کیسه ده، نسبت هم یعنی هایدروجن 2 په نسبت د 1، 2 په نسبت د 1، یعنی دا یو نسبت راشي. پر نسبت مو په مخکې فورمول کې ډېر بحث وکړي، خو دلته یو کار بل هم کوي ګرانو زده کوونکو، موقعیت راشي چې اکسیجن دا هم راشي. اکسیجن په منځ کې او هایدروجنونه یې چارچاپیره دي. هایدروجنونه یې چارچاپیره دي. هایدروجنونه یې پر شاوخوا دي، یعنی دا معنا پر شاوخوا دي. یعنی دا معنا په ساختماني فورمول کې د دې رابطې معلومیږي. ګوره رابطې چې 2 رابطې لري، په مالیکولي کې دا نه معلومېده. یو بل مثال در کوم ګرانو زده کوونکو، که ستاسو فکر دی دا د میتان غاز چې ساختماني لیکي ګرانو زده کوونکو، بیا هم که ستاسو فکر دا چې دا زه څنګه ولیکم یا زه په دې نه پوهېږم چې زه دا داسې ولیکم، دا د لوړو صنفو موضوعات دي ګرانو زده کوونکو. بیا هلته ښه په پوهېږئ. ته اوس ماسې دغو نه زده که یو ځای دا لیکل سوی و او دا لیکل سوی و، دغو نه تفاوت وکړه چې ولا دا مالیکولي فورمول دی او دا ساختماني یا خلاص یا مشرح فورمول دی. په دې کې هم عین عناصر راشي چې مثال کاربون دی او هایدروجن دی. ځکه سی معنا کاربون او اچ هایدروجن. دا هم راشي چې یو کاربون دی، یو اټوم دی. څو اټوم هایدروجنونه دي؟ 4 دانې، 4 اټوم هایدروجن. نسبت هم راشي چې کاربون په نسبت، یعنی که کاربون یو هایدروجنونه به څو یې؟ 4. موقعیت بیا هم دغسې راشي چې کاربون په منځ کې دی او چارچاپیره هایدروجنونه دي. یا د کاربون د دوی ټولو رابطې په ساختماني فورمولو کې پیژندل کیږي. نو دا و ګرانو زده کوونکو مالیکولي او ساختماني فورمول. راځو یو بلې موضوع ته چې اصلا دا څپرکی هم د دغه موضوع په اړه و. لومړی چې موږ ته 3م فصل راواړو کیمیاوي معادلې، یعنی دا څپرکی هم د کیمیاوي معادلو تعاملاتو په اړه دی. خو مخکې له دې ولې موږ دا سمبولو فورمولو دا ځینې مهم عناصر ته ما یادونه وکړه، تر څو چې ستا دغه عناصرو سمبولو فورمول دا شی ونه پیژنې نو ته په معادلو په تعامل نه پوهېږې. او انشاءالله اوس به تاسو ډېر ساده پوه شئ. نو راځو تعاملونه. تعاملونه چې ته وایي اصلا
ګرانو زده کوونکو تعاملونه دې ته وایي چې د تعامل کوونکو موادو او محصول ترمنځ یو اړیکه ده. یا تعاملونه په عادي ژوند کې موږ ډېر شیانو سره مخامخ کیږو، دوه شیان سره یو ځای کې یو نوی شی جوړ سو. د مثال په توګه موږ دې کوو، په دې کې مختلف شیان غوړي دي، اوبه یو څه اندازه وراچو، پیاز دي، رومیان دي، غوښې یې، هر شی چې پخوو دا سره میکس کوو او یو نوی شی چې هغه خواړه لاسته راځي، دا خپله یو تعامل دی. یا وړه او اوبه سره ګډوو، سره یو ځای کوو یې، وروسته دا وړه خمیریږي، دا خپله یو تعامل دی. یعنی که دوه شیان سره یو ځای سي ګرانو زده کوونکو، یو نوی شی جوړ کړي، دې ته تعامل وایي. په تعامل کې دوه شیان ډېر مهم دي. یو هغه مواد چې تعامل کوي، دا تعامل چې کوي دې ته تعامل کوونکي وایي ګرانو زده کوونکو. تعامل کوونکي یعنی تعامل کوونکي هغه مواد دي چې په تعامل کې په اول ځل برخه اخلي، ته سره یو ځای کوي. یا دې ته د تعامل کیڼ طرف، کیڼ یا چپه طرف وایي. کیڼ یا چپه طرف، د تعامل چپه طرف. او کوم شی چې نوی جوړ کړي ګرانو زده کوونکو، تا دوه مواد سره یو ځای کړه، یو نوې ماده یې جوړه کړه، دغه نوی شی چې جوړ کړي دې ته محصول وایي. محصول معنا لاسته راغلي مواد. څه شی جوړ کړه؟ یا موږ په کیمیا کې سوډیم و کلورین یو ځای کوو، مالګه یې جوړه کړه. دا سوډیم و کلورین چې ته یو ځای کوې، دا تعامل کوونکي سو. دا مالګه چې جوړه کړه، دا محصول سو. او د دې دواړو ترمنځ یو رابطه بیا د تعامل په نوم یادېږي. یا هایدروجن او اکسیجن یو ځای کوې، مخکې دا سمبولونه ټوله درته ویل، هایدروجن او اکسیجن چې یو ځای کوې، د هایدروجن او اکسیجن چې ته یو ځای کوې، دا تعامل کوونکي سوه. کله چې دې یو ځای سو، اوبه یې جوړې کړې، دا اوبه یې محصول سو. او د دې دواړو ترمنځ یو اړیکه بیا د تعامل په نوم یادېږي، چې دې ته بیا د تعامل دغه راسته طرف ته بیا دې ته د تعامل شی طرف یا راسته طرف، د تعامل راسته طرف وایي. دا به ښه دقیق پیژني. بیا په معادلو کې زموږ ډېر په کاریږي. چپه طرف ته تعامل کوونکي مواد او راسته طرف ته محصول وایي. انشاءالله پوه سولاست. اوس راځو معادله چې شته، تعامل خو مو وپېژندئ، معادله چې شته ګرانو زده کوونکو، معادله خپله د یو تعامل ښودنه کوي. مخکې مو ویله تعامل چې شته وایي د تعامل کوونکو او محصول ترمنځ یو اړیکه ده. ته وایه مثال سوډیم و کلورین یو ځای کېږي، مالګه جوړوي، دا تعامل دی. که ته دا یو چاته ورښیې، یا د تختې پر مخ یا د کاغذ پر مخ یې ورته لیکې، همدغه لیکل د تعامل بیا معادله ده. دا تعامل بیا ته د معادلې په وسیله لیکای سې. نو معادله چې ته وایي د یو تعامل ښودونکې ده. ته وایه پلانکی مواد یو ځای کېږي، نوي شیان جوړي، همدغه ته بس معادله وایي، لکه مخکې چې مو ویل. اوس موږ وایي هایدروجن او اکسیجن یو ځای کېږي ګرانو زده کوونکو، اوبه جوړوي. دا یو تعامل دی، خو چې موږ یو چاته د تختې پر مخ ورښیو، بیا د معادلې په نوم یادېږي. اوس فکر مه کوه چې دا څنګه حل سو، وروسته موضوع بیا دا وایي چې دا څنګه حلیږي. یا سوډیم و کلورین یو ځای کېږي، مالګه جوړوي ګرانو زده کوونکو. د تعامل کوونکو او محصول ترمنځ اړیکه د تعامل په نوم یادېږي. دا چې دلته ما ولیکله او تا ته مې در وښول د تختې پر مخ یا د کاغذ پر مخ، دې ته بیا معادله وایي. یا هایدروجن و کلورین یو ځای کېږي، HCl جوړوي ګرانو زده کوونکو، همدا ته معادله یا تعامل. بعضې کسان تعامل و معادله ګر سره جلا کوای نه سي، تعامل ته معادله وایي. معادله حال دا چې رښتیا هم نږدې دي. د تعامل په وسیله خپله تعامل چې ښودل کېږي، د معادلې په وسیله ښودل کېږي. نو ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ د نن ورځې درس، چې فورمول د هغه ډولونه، معادله او تعاملات مو لنډ وپېژندله. تر بیا چې حاضرېږو، ښه وخت ولرئ.